نننۍ ورځ زمونږ او ستاسو چې د تجمع ورځ ده او راغونډ یو پکې د دې ورځې د یو دوو لویو تاریخي واقعاتو سره مناسبت دی. یو طرف ته د افغانستان د استقلال ورځ ده. تاسو ګورئ کال په کال د دغه ورځې د استقلال جشنونه لمانځل کیږي. نن هم تاسو وکتلې ځای په ځای باندې به تجمعات وي. زمونږ عوام او خواص په دغه ورځ د خوشحالۍ جشنونه لمانځي په دې بنیاد چې د افغانستان دا پاک او زرخیزه خاوره رب العالمین د انګلیس د ښکېلاک نه دې خاورې ته او د دې خاورې اولس ته آزادي وربخلې ده او آزادي د رب العالمین یو عظیم نعمت دی. په دې اساس باندې موږ او تاسو الحمدلله خوشحال یو او دغه خوشحالي دی الله تعالی زمونږ او ستاسو تل تر تله نصیب ولري. دا چې حریت او آزادی د رب کریم یو عظیم نعمت دی. د انسانانو په فطرت کې د حریت سره مینه پرته ده او د آزادۍ سره مینه پرته ده. عامه ده کاغه حریت او آزادی د ظاهر جسد وي د یو چا د تسلط او د اتکړۍ او د زولنو نه، او عامه ده کدا آزادی د فکر وي او آزادی د معنویت وي. خو د انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده چې پکار دادا چې د دواړه قسم آزادیو نه برخمن وي. د جسد آزادیم د انسان په فطرت کې پرته ده چې باید زما جسد دا آزاد وي. د معنویت او د فکر آزادیم د انسان په فطرت کې پرته ده پکار د زه معنن او فکرن آزاد اوسېږم. خو آزادی په دې معنا نه چې بنده آزاد دی د ته کوم مکلفیتونه نه دي متوجه یا دی آزاد من کل الوجوه دی. نه، د بنده په فطرت کې آزادی پرته ده، دی به آزاد وي د کفارو د تسلط نه، د ظاهري او باطني دواړه قسمه تسلطونو نه. او بل اړخ دا بنده او عبد دی به د رب العالمین عبد او بنده اوسیږي. دی بند دی، مکلف دی، الله تعالی شریعت را لېږلی ورته او بیا د دې ټولو خپلو عبادو دپاره حدود ټاکلي دي. او قرآن کریم کې ځای په ځای راته وایي چې تلک حدود الله. انسانانو وورئ دا د الله تعالی حدود دي، فلا تعتدوها. د دې حدودو نه تېرېږئ مه او د دې حدودو نه اخوا تجاوز مه کوئ. په دې حد کې دننه باید اوسېږئ او خپل ژوند او زندګي پکې تېره کوئ. نو انسان په دغه حیثیت باندې چې د شریعت احکام دته متوجه دي مکلف دی په دې چې اتیان په ماموراتو وکړي، مکلف دی په دې چې اجتناب د منهیاتو نه وکړي. نو په دغه اعتبار آزاد نه یي چې څه شی کوئ. د چا د قانون پسې روان اوسه، کم شی د نفس غواړي او همغه وکړه، نه، په دې حیثیت بند یې. خو د دغې شریعت په چوکاټ کې دننه مؤمن باید حر وي، مؤمن باید آزاد وي، مؤمن باید د چا د تسلط لاندې نه وي، په مؤمن باید د چا خبره حاکمه نه وي. مؤمن د حاکم اوسیږي تل د مځکې په سر باندې. د دغسې حریت طلب
او دغسې ازادي غوښتل دا بیا زمونږ او ستاسو د پاره یو شرعي وجیبه ده او په مخ د مځکه باندې الحمدلله د دغسې حریت او د ازادۍ په غوښتلو کې او د دغسې حریت او د ازادۍ په لاسته کولو کې افغانان یو ځانګړی تاریخ لري. الله تعالی دې دا قوم او اولس په مخ د مځکه باندې همیشه د پاره آباد لري. کدی ملک ته کفار راغلی، کدی ملک ته انګریزان راغلی، کده انګریزانو نه مخکې سلطنتونه و، د هغې نه بعد د روسیانو تسلط وه، د روسانو نه بعد د نړۍ کفار 450 ملکونه اشرې وکړو زمونږ او ستاسو دې ملک ته راغلل، ډېرو خلکو باندې کفارو تسلط کړی، اما د غلامۍ ژوند تېروي، د هغې په خټه کې غلامي پرته ده، دا غلامي په ذوق دی د دوی، غلامۍ ته خوشحاله وي. خو لیکن افغانان هغه ځانګړی قوم دی چې هر کلم په دوی باندې چا سلطه کړې ده او دوی کوشش د دې کړی دی چې دا خلک باید موږ محکوم کو، هم د جسد په اعتبار او هم د فکر په اعتبار هم د عنعناتو په اعتبار باندې. افغانان هغه قوم دی چې تلی واپس د ازادۍ لاسته راوړلو دپاره خواري کړې ده، چونکې دا خواري د دوی بنا په اخلاص باندې وي. الله تعالی د هرې خواري په ثمره کې افغانانو ته ازادي ور په برخه کړې ده. تاسو فکر وکړه دا تیر انقلابونه و، د انګریز انقلاب، د روسانو انقلاب، دا که زمونږ او ستاسو نه یادېږي. دغه انقلاب چې دا موږ او تاسې پکې رالوی شو دا خو موږ په سترګو ولیده، د کفارو ظلم او بربریت او د هغوی غرور، د هغې هغه لویې د فرعونیت خبرې، دا هغه څه چې موږ او تاسو اورېدلې او کړنې موږ او تاسو مشاهده کولې، او یقینا په عقل ګرانه وه چې د دنیا د 450 پرمختللو ملکونو سره مقابله دې وکړی شي، دا د عقل نه ډیره لرې خبره وه، یقینا ګرانه وه. خو لیکن افغانان چونکې په ازادۍ مین دي، افغانان په خپل رب او په خپل پیغمبر مین دي، افغانان په خپل شریعت مین دي او خپل پیغمبر او شریعت ورته تر هر څه ګران دی. اولادونه قربان کړل، تنکۍ ځوانۍ قربان کړلې، مور او پلار قربان کړل، پرمختللي اقتصادونه قربان کړل، بلډینګونه او ماڼۍ او مارکیټونه قربان کړل، د وطن ترک او پرېښودو ته اړ شول، هر څه یې پرېښودل او هر څه نعمتونو ته یې شا کړه، لږه یې قبوله کړه، تنهایی قبوله کړه، ژړا یې قبوله کړه، بېخوبي یې قبوله کړه، د خلکو نه البعد او لرېوالی قبول کړه، د خلکو پیغورونه او خبرې وزغملې، تکلیفونه یې تیر کړل. خو لیکن بنا په دې چې مین په خپل رب او په خپل پیغمبرو هر رنګه قرباني ورکړله او هیڅ قسمه قرباني یې دریغ نه کړه. الحمدلله رب العالمین د هغې قربانیو په نتیجه کې نن دغه دی بیا موږ او تاسو د حریت او د ازادۍ خاوندانو ګرځولو. دا د افغانانو په فطرت کې پرته خبره ده. عالم کې هم دا ذوق دی، ملا کې هم دا ذوق دی، امی کې هم دا ذوق دی، مجاهد کې هم دا ذوق دی. هر طبقه د افغانانو نارینه او زنانه دا په ازادۍ مین خلک دي. دا کومه ازادي چې نن موږ او تاسو ترلاسه کړې، رب العالمین دې دا ازادي زموږ او تاسو تل تر تله نصیب ولري. نو نن د موږ او تاسو د استقلال ورځ ده، په دې اعتبار چې دا ملک د انګریز نه آزاد و، د هغې نه بعد مو د روسانو ازادي واخسته، د هغې نه بعد مو د امریکایانو د هغې د اعوانو نه ازادي واخستله، او امید رب العالمین ته دا ساتو چې انشاءالله دا ازادي چې نن تېنه موږ او تاسې برخمن یو دا به انشاءالله مستدامه وي، دا به همیشه وي. او که چرته باوجود د دې چې نن افغانان د ازادۍ خاوندان دي او د دنیا یو ملک هغه بیا د دې خبرې کوشش کوي چې موږ د افغانان دوباره محکومه کو، یا به یو وخت داسې راشي چې موږ به بیرته افغانستان ته لاړ شو لکه څنګه چې دا نور کافر راغلي وه. زما په فکر باندې
د دنیا د دغه 450 ملکونو شکسته چې دنیاوال او نړۍ ګوري او کفار ګوري. امید دی د رب العالمین په درگاه کې چې د افغانستان اشغال ته به بیا څوک زړه ښه نه کي او که بیا هم چېرته افغانستان اشغال ته چا زړه ښه که او د پاکې خاورې ته خپل قدمونه په بیکار او غلط نیت راواخیستله، دا مو د الله تعالی سره عهد دی او امید د دې خبرې لرو لکه څنګه چې دا مخکې دا 3 لوی طایفې د افغانستان نه ذلیل او شرمنده تللي دي، هغه قوم او اولس چې آینده د افغانستان د نابودۍ اراده لري هغه به هم الله تعالی د دې پاکې خاورې نه ذلیل او نامراده لرې کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مبارک. طالبانو ورونو مونږ د آزادۍ مینان یو، مونږ د آزادۍ مجنونان یو، مونږ د آزادۍ سره مینه لرو. آزادي دا زمونږ او ستاسو هغه مینه ده، آزادي زمونږ او ستاسو په وینه کې ګډه ده. آزادي او حریت دا زمونږ او ستاسو منشور دی، انشاءالله د دې نه به برخمن اوسیږو. نو خبره مې دا کوله درته چې د دې ورځې یو نسبت د آزادۍ سره دی، خو بل طرف ته د دې ورځې دویم نسبت